د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو ته څوک چې دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا وروسته موږ ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست ملګرو. نن به در سره د جنګ نسلونه یا د جګړو هغه کم زمان او وخت کې به چې کېدل، د هغې په اړه به در سره لږې خبرې کوم. بیا در سره د خیر سره د هند او د پاکستان دغه کړکېچ چې کوم دی په دې باندې به هم خبرې کوو. خو لومړی در سره د جنګ نسلونه دې ته کنه لکه فرست جنریشن وارفیر چې ورته وایي، بیا هغه ما لږ پښتو ته راوړو ځکه دا په دې خبرونو کې دا اصطلاحګانې ډېرې زیاتې کارول کېږي. نو مال چې دا خپله موږ به کله کله استعمالوم، د هغې نه مخکې چې دا موږ استعمال کوو، مال چې خپله هم پوه شو صحیح رقم باندې او لکه تاسو سره هم شریک کړو. نو زه به تاسو ته دا دلته په دې سلایډونو باندې ښکاره کړم د جنګ نسلونه چې دي. نو اول دغه نه به پیل کړو. لومړی نسل لیکنه کومه جګړه چې وه دا په څه رقم کېدلې، دا به په داسې یو منظم ډول باندې به کېدلې چې دې کې به د کوم دغه په وخت کې به چې کوم هغه فوز و هغه به ډېر زیات په سکونو کې به په دغه لیکو کې به سنبالو او د دوی سره به دوی به چې کارول په دغه کې به دوی توري او وخت کې صرف د ټوپکې چې دي دا به کارولې. نو دا منظم فوجونه به او دولت به له دولت سره جګړه کوله او لاس په لاس جګړه به وه او د نږدې نه به وه. خو دې کې لا اوله کې خو پکې لومړی به پکې ډېر زیاتې توري او غشې او دې شیانو نه به کار اخیستل. بیا پکې وروسته په همدې فرست جنریشن وارفیر کې چې دې کې به بیا د تمانچو او د ټوپکو نه به پکې کار اخیستل. هغه وخت کې تمانچې به هم وي او د ټوپکې به هم وي، بارود به باندې بیا دغه مرمۍ ډکولې بیا په ډزې کولې. دویم چې دی بیا دا جګړه چې وه لکه دې کې بیا لږ لږ شانته داسې هغه توپونه هم راووتل چې بارودي توپونه به وو او داسې ورو ورو داسې یو قسم ماشینونه هم پکې راووتل او دې کې به خندقونه بیا پکې جوړول او دا چې ده نو دا به هم د هیوادونو سره جګړه وه، دا به د دې د لارې کېدله. نو دا یې دویم دې ته بیا دویم دغه وایي نسلي جګړه وایي که نه. بیا دې ته موږ ورته ځو دا هغه وختونه موږ استعمالولی شو چې د کومې پیړۍ نه پکې وو، هغه وخت او زمان او هغه وخت نه چې کومه نه به کېدلې هغه هم پکې راتلی شي. بیا دا درېیم نسل جګړه چې وه دا وخت چې دی دا دویمه نړیواله جګړه وه. د درېیم نسلي جګړې چې دی دا وخت یې دغه نه شروع کېدو چې کله وخت کې د دویمه نړیواله جګړه وشوه. نو په دې کې چې دی حرکتونه پکې چټک شوي وي، نه چټک حرکتونه به وو ځکه په دې کې دا ټانکونو نه پکې ډېره استفاده کېدله، لږې الوتکې هم را پیدا شوي وي، هغه هم پکې کارول کېدلې، د لرې واټن توغندي هم پکې هغه وخت کې لږ پیدا شوي وو. نو دې ته بیا درېیم نسلي جګړه وي یا د درېیم وخت جګړه چې ده دا د دویم نړیواله جګړه چې وه د هغې نه پیل کېدله. نو بیا بل چې دی دې کې بیا اوس چې دا بله چې ده دا څلورم جګړه چې ده دې ته څلورمه جګړه موږ ویو. نو دې کې چې دی غیر دولتي وسلوالې ډلې مې استعمالیږي، لکه دې کې موږ خو داسې نه ویو دا لکه ټي ټي پي چې ده، لکه ټي ټي پي د پاکستان طالبان چې دي لکه دا پکې دي او په دې کې ګوریلایي جګړې چې پکې کېږي هغه به پکې کېدلې ځکه دې کې لکه مجاهدینو به چې د روسانو سره جګړه کوله، دې کې به تبلیغات هم پکې استفاده کېدل چې په هغه وخت کې به بي بي سي او ازادي راډیو او دې به بیا د هغې دپاره تبلیغات کول. دې کې بیا نظامي او ملکي ترمنځ کرښه له منځه ځي ځکه چې دې کې نو بیا دغه جګړه کې چې ده بیا دې کې خو د هسې عام خلک چې وو هغه به هم پکې هغوی ته هم ډېر تلفات پکې رسېږي. نو زه به دا بل سلایډ هم راولم بیا دا ختمېږي بیا به پرې وروسته د هند په کړکېچ باندې به خبره کوو. دا هغه پنځم لکه ففت جنریشن وارفیر چې دی بیا د هغه ده. دې کې اوس اکثره د الکترونیکس دغه چې پکې لکه سایبر سیکورټي او دغه رقم شیونه پکې دي کې دا معلوماتي دا الکترونیکس چې دا تلویزیوني جګړه ده یا سوشل میډیا یا دغه رسنۍ چې کومې دي د دې نه پکې ډېر زیات کار اخیستل کېږي. دې کې ډېر دروغ هم او د یو بل هغه سیستمونه چې دي هغه حق کول یا بندول او بیا وروسته جګړه پیل کول لکه دا هم دي. نو ځکه دا چې دی دې ته وسپېفت وي خو دې کې اکثره دا وسایل چې دي د معلوماتو دې نه پکې ډېر کار اخیستل کېږي او دا تبلیغاتي جنبه دا ډېره زیاته لري. لکه څنګه چې د هند او پاکستان کې چې کومه دا اوس چې کومه جګړه تېره شوه دې کې دا تبلیغاتي جګړه ډېره زیاته وه. یو هېواد ته بل هېواد ته فوج داخل نه شو خو بس همدغه د تلویزیوني جګړې به وي، یو بل ته به لاپې شاپې کولې او بس یو بل به داسې خبرونه به خپرول چې تا به ویل که بس هند ورغی او پاکستان یې ونیو او پاکستان به داسې خپرولې چې انکه هند یې ونیو او د دې سره د یو بل دغه الکترونیکس کوم حالات چې به وو
لکه هغه به دغه کول دا یو بل به هغه به جام کول په خپل دغه انفارمیشن ټیکنالوژي چې د دې په وسیله باندې نو دغه به کې به دغه کول نو دغه چې دا اوسنۍ جګړه چې د پاکستان چې د کم کړکېچ تیر شو دا پکې دغه د 5 جنریشن ورو په دې کې ډیر زیات تبلیغاتي جګړه کې کله کله تاسو وګورئ د پاکستان اسټابلیشمنت هغه د فوج مشر چې راځي هغه یا هغه ویان چې به راتوغه هم دا ویل چې دا اوس چې د 15 دغه جګړه چې دا د وخت یا زمان کومه جګړه چې نو ځکه دې کې چې دی وي دغه نه سوشل میډیا نه په زیات کار اصلي کېږي ځکه د خاطر باندې چې د ولس خپل غږ پورته نه کینو په دې کې به دغه چې دی لکه د پاکستان کوم فوج چې دی نه د پاکستان اسټابلیشمنت یا د پنجابي اسټابلیشمنت هغه کوشش کوي چې دغه سوشل میډیا باندې قدغن ولګي نه ځنې کې به بندول په دې کې لکه کله به ټویټر بندو کله یوټیوب بند کی کله فیسبوک بند کی ځکه چې د ولس باندې چې کوم ظلمونه کیږي چې د غږ نور خپل ولس ته ونرسیږي یا کوم ګوندونه چې دی خپل غږ پورته کوي د پاکستان د ناروا سلوک په اړوند باندې نو چې هغه بند وساتي او غږ پورته نشي ولس د پاکستان فوز په سر پورته نشي او قومونه لکه بلوچستان پښتانه او د نور سیندین یا کشمیرین شو ګلګت بلتستان خلک چې د خپل ازادي ترلاسه نکړي نو دې په خاطر باندې به دوی کوشش کوي چې په دغه سوشل میډیا باندې ځکه د سوشل میډیا به خلکو ته دغه ذهن سازي کول او شعور به خلکو ته ورکو نو دې په خاطر باندې به دوی اکثره په دې باندې قدغن لګي ځکه الکترونیکس میډیا چې واغه د تلویزیون کوم وخت چې وو هغه کې خو دوی کولای شو چې هغه په خپل کنټرول کې ځکه هغه اکثره د حکومتونو د لاس لاندې یا تک هغه شخصي کوم تلویزیون دی هغه باندې یو قسم سیستم د حکومت پروت هغه چې کله د حکومت یا دولتونو خلاف خبره کوي یا د نظام خلاف خبره کوي په دې وخت کې هغه تلویزیون ولا به بندي او په هغه باندې مکمل کنټرول چي دی هغه د حکومت د قوانینو دغه سوشل میډیا چې دا ځکه دا به الګ آزاد ده ځکه دا خپل د داخل نه د پاکستان نه دا د بهر ملکونو نه نو دا آزاد میډیا ده د دې د لارې چې به کوم تبلیغات کیږي نو یا دای چې مکمل د خپل د پاکستان دغه بند کې نو په دې کنټرول نه ځکه د دې تبلیغات مخ خپل د پاکستان اسټابلیشمنت نشي نیولای خو یو کار شي کولای چې هغه په پاکستان باندې پاکستان کې هغه میډیا چې دا کوم د رسنۍ چې دي دا به بند کې د سوشل میډیا نو هغه کار شي کولای نور خپل الته دوی د سې شي کولای چې دوی د فخې خبرونه پکې نشر شي نو په دې باندې موږ خبرې کولې د سره په څنګه کې د پاکستان او د هند چې دغه کومه جګړه وشوله څنګه زبر دغه لري کوم چې ما ور اساس به صحیح کار شو زبر دغه وسریم ځنه به ختم کوم موږ به په خپل ځان دغه کوزه چې هغه د سلایډونو کار خلاص شو خدای چې د پاکستان او د هند په میز باندې ترمنځ کومه جګړه وشوله دا هم لکه دي کې د تبلیغاتو څخه ډیر زیات کار غسل کېدو او به دا جګړه چې دا په تلویزیون باندې خو د هر یو دا وکړي چې دا منګو ګټل خو په اصل کې دا جګړه معلومه نشوله چې دا به بروسه تاریخ به دغه کې وخی چې دا جګړه چا ګټلې و خو دغه جګړه وشوله او به صرف د ټرمپ واسطه باندې دغه جګړه چې دا د دې مخنیوي وشو او دای بند کړه خو هند دا وکړي چې دا د دوی په ګټه تمامه شوې ده پاکستان هم وایي چې په اخر کې دوی چې کوم هند کوم عمله کړې و دوی لیکل گزار ورکو او جګړه دوی وګټله خدا جګړه په دوام لري او د دې جګړې په دوام کې خپل زمونږ د افغانانو د بلوچستانو او د سیندیانو ګټې دي او زمونږ ګټې د سیدي ځکه چې د سره به د پاکستان اقتصاد ضعیف شي او چې کله اقتصاد ضعیف شي زموږ د خبره کوم هغه هیوادونه به خپل واکمنی په نور قومونه چې د خپل واکمنۍ لاندې راوستي یا استثمار لاندې راوستي هغه به خپل ازادي اخلي نو هر څومره یو فوز قوي خو چې دغه ملک یا هیواد اقتصاد کمزوري به غني شي کولای چې دغه وکي دا ټول قومونه د خپل حاکمیت لاندې وساتي او ملک سالم یا ملک یواله راولي نو د خاطر باندې دغه جګړه که څومره د دوام پیدا کړي وي د کې د افغانانو ډیره ګټه وکړه تاسو ګورئ چې کله په افغانستان کې د روسانو جګړه وشوله نو دغه سره اتو کال کې د روسیا اقتصاد دومره کمزوري شو چې هغه دغه نه مشرقي اروپا او منځني اسیایي هیوادونه ټول خپلواکي ترلاسه کړه د نه چې د روس فوز یا اسلحه یا کوم تجهیزات چې دغه نظامی هغه کمزوري شوی نو خو د چلو چې اقتصاد ضعیف شو هغه نشو کولای چې په دوی باندې خپل واکمني نو یا تسلط وساتي هم د سکمنګ ګور دویمه جګړه چې کله وشوله دغه نه روس انګریزانو ونشو کولای چې لکه بری صغیر شو هغه نور مستعمري چې د انګریزانو وی هغه ونشري ساتل او په یو سیستم باندې دغه هیوادونو ته ازادي ورکړه خو خپل هغه کلتور یا کوم دغه چې د سیستم هغه به برقرار وساتي